پامیر پلس ته ستړي مشئ. دې ویډیو کې زه تاسو ته د ناراسته او هغه خلکو لپاره چې کار ته املا ماتوي د ځینو عجیبو جوړ شوو شیانو په اړه معلومات وړاندې کوم. تر پایه راسره اوسئ. لومړی موپ سلیپرز. ځینې خلک د کور پاکولو ته بیخي زړه نه ښه کوي او له ډېرې ناراستۍ څخه دغه کار نه کوي چې اوس کمپنۍ دغه ډول خلکو لپاره دغه سلیپرز راویستلي دي چې کولی شي په پښو یې کړئ او چې په کور کې ګرځئ نو خپله مو د کور فرش پاکیږي. دغه سلیپرزو کې پښې بالکل آرام دي او له وینځلو وروسته ډېر ژر وچیږي او دوباره یې کارولی شئ. دویم سویچ بورډ. لیدونکو موږ او تاسو چې کله کوم څیز چالان کړو نو اکثره مو هیریږي چې بیرته یې بند کړو او یا چې په خپل ځای کې پریوځو د ګروپ د بندولو وخت شي نو بیا پاڅېدل یو ستونزمن کار وي. د خلکو د دغې ستونزې د حل په موخه دغه ډیوایس جوړ شوی دی چې د هر ډول سوچ سره نښلېږي. دغه ډیوایس د موبایل د یو اپلیکیشن له لارې که تاسو ناست یاست یا پراته یاست کنټرولولی شئ او د خپل موبایل له لارې تاسو د کور هره بټن بندولی او چالانولی شئ. او د دې ترڅنګ هر څه چې په بټنه چالان او بندیږي لکه ټي وي یا کاپي ماشین د دغه ډیوایس له لارې بندولی او چالانولی شئ. دریم ګریل بورډ. که تاسو د باربیکیو شوقیان یاست او په ګریل کباب او سیخان پخوئ نو پوهیږئ چې ګریل ډیر زیات خیرنیږي چې پاکول یې بیا ډیر ګران وي. ګریل بورډ یو پاکونکی ریبوټ دی چې د ګریل د پاکولو لپاره جوړ شوی دی. دغه روبوټ 3 قوي برسونه لري چې هر ډول ګریل په اسانۍ پاکوي او کله چې یو ځای پاک کړي نو په خپله بل خواته تاویږي او ټول ګریل پاکوي. څلورم سنوکیټ 2X. که تاسو په کومه واورینه سیمه کې اوسیږئ نو تاسو مجبور یاست چې هر وخت د کور بامونه او لارې له واورو پاکې کړئ خو که تاسو ته دغه کار ستونزمن وي نو دغه کوچنی ډیوایس ستاسو لپاره دی. دغه ډیوایس یوې امریکایي کمپنۍ جوړ کړی دی چې مختلف قسمونه لري او د ریموټ له لارې کنټرولېږي او په ډېر ښه شکل واورې پاکوي او ستاسو د لاسونو د ساعتونو کار په څو دقیقو کې ترسره کوي. پنځم کرمبي. که ستاسو کور کې ماشومان وي نو هغوی هر وخت شیان ګنده کوي او د خوراک ټوټې په فرش او سوپو غورځوي چې د دغه کوچنیو ټوټو لرې کول ستونزمن وي خو دغه ډیوایس د دغسې ټوټو د صفا کولو لپاره دی. د خوراکي شیانو وړې ټوټې سوپې او فرش په ډېر اسانۍ سره پاکوي. دغه ډیوایس ډېر قوي دی او هر ډول شیان پاکوي او په خپل ځان کې جمع کوي. ماشومان هم کولی شي چې ویې کاروي او هغوی عادت کوي چې صفایي وکړي. شپږم نو بین. د وجود پاکول هر څوک کوي او دا یو طبیعي عمل دی خو د پښو لاندې برخې پاکول ستونزمن وي ځکه چې هلته په اسانۍ لاس نه رسیږي او اکثره وخت له پاکولو پاتې کیږي خو دغه څپلۍ د همدې لپاره ډیزاین شوي دي چې ستاسو پښې په سمه توګه پاکې کړي. تاسو کولی شئ په پښو صابون ووهئ او پښې په دغه څپلیو کې ننباسئ او په ښکلې او سمه توګه یې پاکې کړئ. دا ویډیو همدومره وه. تر بیا ښې چارې.